السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. درنو دوستانو، نن د خپل زړه درد سره شریکوم. دا درد د هغو افغانانو مشترک درد دی چې وجدان او ضمیر ولري. د افغانستان او پاکستان پر پوله باندې چې کم ظلم د افغانانو سره کیږي هغه هیڅ چا د منلو نه دی او نه هم په هیڅ یو قانون کې دا جواز لري. خو دا چې افغانان له وخته دوست نه لري او هر څوک دشمن پاته سوی دي، په کور د ننه په کور د باندې، نو ځکه دا حالات چې په بارډر باندې هم وهل کیږي، ښځې هم بې عزته کیږي، کوچنیان هم بې عزته کیږي، سپین ږیري هم بې عزته کیږي او په کور د ننه هم داسې حالات دي. خو یوه خبره ده، هغه دا چې افغانانو هر کله هم د یو چا په مقابل کې وسلواله مبارزه شروع کړې ده، تر خپل سر تیر سوي دي، تر خپلې کورنۍ تیر سوي دي، تر خپل ژوند تیر سوي دي، حتی پر خپلو ځانو یې بارود تړلي دي. د اسلام څخه راوروسته یې د ناموس په خاطر د هر څه کړي دي. یعنې هر کله چې به د یو چا سره جنگ د افغانانو راځي، د یو چا سره جنجال راځي، مبارزه راځي، د دوی به دا دوه شانته حساب کوي، اسلام او ناموس، دا دوه شانته دوی حساب کوي. نو اوس هم د ناموس جنجال دی. زموږ په بارډر باندې زما خور بې عزته کیږي، زما مور بې عزته کیږي. زه دا حالات په خپلو سترګو باندې وینم. زه دلته اوسېږم. دا هیچا د قبول وړ نه دی. دوهمه خبره دا ده چې پاکستان زموږ څخه څه غواړي. پاکستان به یا زموږ څخه پاکستان پر موږ باندې خپل شرایط مني چې زموږ افغاني ملت دې ته نه دی تیار. نه مو حکومت په ښکاره ورته تیار دی او نه مو عوام ورته تیار دي. نو دغه شرایطو چې موږ تیار نسو، نور نه په دې په ډیپلوماسي پوهېږي، نه هغوی ته دوی قانع دي، نه هغوی دوی غاړه ږدي، بلکې دوی حتما دا شي پر موږ باندې چې موږ باید د دوی شرایط ومنو، یا موږ باید د خپل حکومتولي، د خپل ژوند، د خپل کاروبار ټوله باید د دوی په اصولو باندې وکړو چې دا افغانان نسي منلی. نو ځکه د دې ذلت سره موږ په دروازو باندې هم مخ کوي. د تجارت په وخت کې ګوره د دوی د خوا چې کوم سره روان دي، هر څه شه پرېمانه را رسېږي. خو زموږ د میوه وخت چې سي، زموږ د حاصلاتو وخت چې سي، بیا واډرونه بند سي، د دې راته ورسته سي. دا دوی ولیکي د دې لپاره چې دوی خپل شرایط پر موږ باندې ومني. نو الله تعالی دا زموږ مشران ته پر دا خبره استقامت ورنصیب کړي چې دوی شرایط پر موږ باندې ونه مني. موږ دلته لوږې ته، موږ هر درد ته اماده یو، خو دې ته نه یو اماده چې د یو چا شرایط پر ځان باندې ومنو یا موږ د یو چا په غلامۍ کې ژوند وکړو. د دې دعا به موږ کوو چې الله تعالی جل جلاله زموږ مشرانو ته د استقامت ورنصیب کړي. او دوهمه خبره دا ده چې موږ یوه لار د خلاصون دا لرو چې موږ دې څخه قاطع پرېکون وکړو، هېڅ یو شی ځینې وانخلو. که څه هم دا ناممکنه ده، زموږ هر څه دوی د لاس لاندې دي، زموږ اوړه لا د دوی څخه را روان دي، غنم موږ کرو، اوړه یې د دوی راکوي. زموږ د غنم اوړه د پاکستان څخه موږ ته راځي. چې دا ناممکنه ده، خو بیا هم که موږ یو څه استقامت وکړو، یو څه صبر، حوصله او زغم وکړو، نو الله تعالی جل جلاله مهربانه دی چې بیا به دوی موږ ته زارۍ کوي، بیا به موږ د یو هېواد په صفت باندې پیژني، موږ به د یو ملت په صفت باندې پیژني. زموږ ټولو عفتونو، زموږ ټولو عزتونو او زموږ ټولو امورو ته به دوی پوره احترام لري. نو بیا انشاءالله موږ تر یو ځای رسېدلی سو چې موږ دې څخه قاطع پرېکون وکړو. زموږ ټول یا اکثریت عوام هغه روان دي پاکستان ته د دوا دپاره. چشکې ولالته ښه ډاکټران سته. زه درته وایم یوازې په کندهار کې 3 مجهز روغتونونه زه درته ښیم، متخصصین ډاکټران درته ښیم. بیا په ټول افغانستان کې داسې راځه، کابل، هرات، نور ولایتونه. تاسې راسئ لږ پر ځا باندې خواري راولو، تر یو څو شیانو به تېر سو، خو پر دې بارډر باندې مه ورځئ. پر دې بارډر باندې هېڅکله مه ورځئ. که د ځان عزت غواړئ، که د ځان هوسایي غواړئ، په بارډرونو باندې مه ورځئ. د دې د مرضونو څخه به موږ ته مړو څه پروا نه لري، خو عزت موږ لپاره مهم دی. د لوږې دې مړو څه، خو تجارت یې نه ورسره کوو، عزت موږ لپاره مهم دی. نو دغه څو خبرې وې. الله تعالی جل جلاله دې وکړي چې دغه مشکلات لرې سي. افغانان واقعا ډېر ستړي سول، کلونه کېږي چې ستړي کېږي، هر څوک یې پر سر سره پنچه کوي، هېڅ چا هم ته رحم ترحم لاس نه کوي ورباندې تېر. افغانان یو ځورېدلی ملت دی. رب تعالی جل جلاله دې په خپل خاص رحم و کرم باندې، فضل و کرم باندې وساتي. رب تعالی جل جلاله دغه مشکلات ورحل کړي. السلام علیکم.